سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. دفاع وزیر وایي چاته اجازه نه ورکوي چې د خلکو خوشحالي ورڅخه واخلي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ځانګړو ځواکونو ته ویلي چې د سرپرست حکومت پر وړاندې له بغاوت کوونکو سره ستاسو مقابله ده. د ملي دفاع وزارت لخوا په یو خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلی چې د دفاع سرپرست وزیر د ځانګړو ځواکونو لومړۍ دورې په پراخه غونډه کې ګډون وکړ. سرچینې زیاته کړې چې د ملي دفاع وزارت اړونده ځانګړو ځواکونو قومندانۍ له لومړۍ دورې څخه د 415 اتنو سرتیرو پرون له 14 میاشتو مسلکي زده کړو څخه وروسته فارغ شول. په یاده مراسمو کې د ملي دفاع وزارت د سرپرست ترڅنګ د یاد وزارت ګڼ شمېر مسؤلین ګډون کړی وو. د دفاع سرپرست وزیر ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه د خپل ولس د سرمال او عزت ساتنې په موخه هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او چاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو خوشحالي ورڅخه واخلي.